که غواړئ چې وزن مو زیات شي، قوي او با انرژي واوسیږئ، نو دغه لاندې څو ټکي همیشه په نظر کې ونیسئ. سلامونه ګران دوستان. که غواړئ چې وزن مو زیات شي، باید په منظم ډول روزانه ورزش وکړئ، خصوصا د بدن د ښکلا یا زیبای اندام، فټنس او باډي بلډینګ ورزش. هغه ورزشونه چې تاسو په هغه کې درانه وزنونه پورته کوئ او ستاسو پر عضلاتو باندې فشار ډیر راځي. دوهم، باید د هغو غذاو څخه استفاده وکړئ چې په زیاته اندازه کالوریز، ویټامینونه، پروټین، کاربوهایدریټس او منرالونه ولري چې ستاسو د بدن لپاره ډیر ضروري دي. که یو اقتصادي بیلګې یاد کړم، لوبیا او وریجې، ایشولې هګۍ او ایشولې پټاټې، همداسې وچه میوه یادولی سو، شیدې یادولی سو، سره غوښه یادولی سو، د چرګ غوښه. دا ټول هغه غذاوې دي چې ستاسو د بدن پروټین پوره کوي، ستاسو ته په زیاته اندازه انرژي درکوي او ستاسو بدن منرالونه پوره کوي. د انرژي لپاره باید له هغه غذاو څخه استفاده وکړئ چې هغه په وجود کې ژر نه هضمیږي. مثلا د غنمو ډوډۍ، مثلا د اوربشو ډوډۍ، یا ځینې هغه میوې چې زیات وخت نیسي تر څو هضم سي. مثلا امرت یادولی سو، ناک یادولی سو، او وچه میوه چې ډیره مفیده چربي هم لري او ښه پروټین او کاربوهایدریټس هم لري او د کالوریز د لحاظه هم ډیره غني ده چې د وزن په ډیریدو کې ډیره ژر مرسته کوي او ډیره ژر اثرات ښکاره کوي. دریم، ځینې ویټامینونه دي چې هغه باید ستاسو په وجود کې همیشه موجود وي تر څو ستاسو وزن زیات شي. نه یوازې چې ستاسو وزن زیات شي، بلکې ستاسو د ورځني فعالیت لپاره هم هغه ډیر مهم دي. تاسو په وجود کې باید په زیاته اندازه ویټامین ډي واوسیږي. تاسو باید د ورځې منظم د 20 څخه تر 40 میلي ګرامه پورې زینک د خپلو غذاو او یا د ګولیو څخه واخلئ. ستاسو په وجود کې باید مګنیزیم په زیاته اندازه موجود وي. او دا درې سره شیان په هغه غذاو کې چې ما مخکې یاد کړلې په زیاته اندازه موجود دي او تر ډیره اندازې به ستاسو وجود ضرورت پیدا نه کړي تر څو هغه د ګولیو او یا دواو څخه ترلاسه کړي. ځکه کومې غذاوې چې ما مخکې یادې کړلې هغه په زیاته اندازه غني دي، ښه کالوریز لري، ښه پروټین لري، کاربوهایدریټس لري، تاسو ته دوامداره انرژي درکوي او کوم منرالونه چې ما یاد کړل دا هم په هغه کې په زیاته اندازه موجود دي. بله خبره دا چې تاسو باید منظم خوب ولرئ، خصوصا ورزشکاران او محصلین. دوی باید خپل خوب ته پوره توجه وکړي. تاسو باید د شپې د 8 څخه تر 9 ساعته پورې منظم خوب وکړئ تر څو ستاسو وجود و نورو فعالیتو د ورځې په جریان کې درس ویلو، ورزش او کار ته په پوره توګه او صحیح شکل سره آماده واوسیږي. بله مشوره دا ده چې په بازار کې ځینې ګولۍ او دواوې په عام شکل باندې خرڅیږي چې د وزن د زیاتېدو لپاره خلک کاري. باید دا ووایم چې 2 اساسي شیان چې ډېر عمده رول لري د وزن په زیاتوالي کې، یو منظم غذایي برنامه ده، دوهم ورزش دی چې دا 2 سره یو ځای سي ستاسو وزن حتما ډېرېږي. او که چیرې د ګولیو او نورو شیانو څخه د وزن د زیاتوالي لپاره استفاده کوئ، نو بیا یو صحي ډاکټر ته مراجعه وکړئ او د هغه د توصیې مطابق ځینې دواوې چې هغوی تاسو ته درکوي د هغو څخه استفاده وکړئ. د بازاري ګولیو او دواو څخه استفاده مه کوئ، د هغه تر ګټې ضرر ډیر وي. ډیره مننه، خدای مو جوړ لره.